اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت اومه برخه. په تیره برخه کې مو تر دې ځایه پورې بیان کړی و چې الله جل جلاله عبدالمطلب ته پرلپسې اولادونه ورکول، 10 زامن یې ورکړل او 6 یې لوڼې ورکړې. د عبدالمطلب په 10 زامنو کې 4 د اسلام وخت نیولی دی چې هغه 4 زامن یې عباس، حمزه، ابو طالب، ابو لهب دی. په دغو 4 کې 2 په اسلام مشرفه شوي دي او 2 یې اسلام نه دی قبول کړی. د عبدالمطلب صاحب هغه 2 زامن چې د اسلام وخت یې هم نیولی دی او په اسلام هم مشرفه شوي دي، هغه یو عباس او بل حمزه رضی الله تعالی عنهما دي. او هغه 2 چې د اسلام وخت یې نیولی دی او اسلام یې نه دی قبول کړی، یو ابو طالب دی چې اصلي نوم یې عبدمناف، او دویم ابو لهب دی چې اصلي نوم یې عبدالعزا دی. دغه 2 د اسلام اثر نیولی دی خو اسلام یې نه دی قبول کړی. د عبدالمطلب هغه زامن چې د اسلام اثر یې نه دی نیولی او د رسول صلی الله علیه وسلم تر بعثت او تر نبوت د مخه وفات شوي دي، هغه یو عبدالله دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم پلار دی، او دویم حجل دی، دریم ضرار دی، او 4 مقدم دی، او 5 زبیر دی، 6 حارس دی. دا د عبدالمطلب هغه 6 زامن دي چې تر اسلام او تر بعثت د مخه وفات شوي دي. او د عبدالمطلب لوڼې یوه صفیه ده، دویمه ام حکم، دریمه عاطفه، او 4مه امیمه، او 5مه اروه، 6مه بره دی. د رسول صلی الله علیه وسلم 6 عمګانې او 9 دانې اکاګانو، او 10 د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار دی. دا د عبدالمطلب صاحب اولادونه، مګر کله چې عبدالمطلب صاحب د زمزم څاکنی او څوک یې نه درلودی چې د ده څخه دفاع وکړي، نو د ضعف او د بېکسۍ احساس یې وکړ چې خپل اولادونه نه لرم او د قوم په مقابل کې ضعیفه یم. نو په هغه وخت کې داسې نظر کښېښوی که الله جل جلاله ما ته 10 زامن راکړل، یو به د الله د رضا دپاره حلالوم. کله چې الله جل جلاله عبدالمطلب ته 10 زوی ورکړی او هغه هم ځوان شو، نو عبدالمطلب صاحب روان وي او 10 ځوانان زامن تر شا په پسې وي. اوس نو عبدالمطلب صاحب اراده وکوله چې خپل نظر ادا کړي. د نظر د ادا کولو دپاره د کعبې شریفې کاهن ته ورلی، او د کاهن سره به اقداح پراته و چې ازلام هم ورته وایي. اقداح یا ازلام دا چیشته وایي، کاهن او منجم چیشته وایي. نو کاهن هغه چاته ویل کیږي چې خلکو ته به د مستقبل یا راتلونکي وخت حالات او اخبار بیانول، او دا دعوه به یې کوله چې زه په اسرارو او پټو حالاتو خبر یم او په پوهیږم. خو منجم بیا هغه چاته ویل کېدل چې ستورو ته به کتل، د هغو پر تګ او د هغو پر مواقعتو، د هغو پر راختلو او لیدلو به حساب کوئ او شان به بیانول. او ازلام یا اقداح دا هغه غشو ته ویل کیږي چې پر هغو باندې بوڼکې نه وي تړل سوي، فقط ساده غشي وي. د مشرکانو سره ازلام پر 2 قسمه ول. یو قسم یې هغه و چې پر ځینو به هو لیکلی و او پر ځینو به یا لیکلی و، او دغه غشي به سره ګډول کېدل. عربو به چې د یو کار اراده وکول، مثلا سفر ته به تلل، یا به واده کوئ، یا به د یو شي رانیول کوئ، نو به دې کاهن ته ورلل او هغه به دا غشي سره ګډ کړل. نو بیا به یو غشی ځینې راوایستی. که به د هو غشی راووتی نو هغه کار به وکړئ، او که به د یا غشی راووتی هغه کار به دا کال پرېښوئ. په دغو ازلامو کې نور قسمونه هم وو. مقصد دا چې د مشرکانو ژوند او کاربار او معاملات ټول پر پال او پر کاهن او پر منجم ولاړو، او دا د مشرکانو دین او عقیده وه. عبدالمطلب صاحب چې د کعبې شریفې کاهن ته ورلی، د هر زوی نوم یې جلا جلا پر یوه غشي ولیکئ، 10 غشي یې سره جوړ کړل،
او کاهن ته یې وویل چې اوس نو دغه غشي سره ګډ کړه او بیا یو دانه زین راوباسه. د هر زوی غشی چې مې راووځي هغه د خپل نظر د ادا کولو دپاره حلالوم. څرنګه چې د عبدالمطلب صاحب په زامنو کې عبدالله پر عبدالمطلب باندې ډیر ګران و، نو عبدالمطلب صاحب په ده وخت کې د ځانه سره وویل که عبدالله د دغه حلالېدلو څخه چپ او خلاص شو نو مسله په خیر ده. یعنی بیل عبدالله بل هر یو که په دې زامنو کې راووځي نو مسله ډیره سخته نه ده، ځکه عبدالله تر ټولو زامنو پر عبدالمطلب صاحب باندې ګران و. کاهن د غشو په ګډولو باندې مشغوله دی او عبدالمطلب صاحب په کعبه شریفه کې ولاړ دی، دعا کوي چې د عبدالله نوم راونوځي. خو کله چې کاهن غشي سره ګډ کړل او یوې ځین راپورته کوي هغه د عبدالله غشي. څنګه چې عبدالمطلب پر خپله وعده ولاړو نو یې عبدالله تر لاس ونیوی او د عیساب د بت پر طرف باندې رهي سو. اوس غواړي چې عبدالله حلال کړي. قریش دا حال ویني نو عبدالمطلب صاحب خپل زوی را رهي کړی دی او چاړه هم ورسره ده. نو قریشو پوښتنه ځینې وکول چې ای عبدالمطلبه دا څه کوې؟ ده ورته وویل نظر مې ایښی و اوس یې ادا کوم. قریشو زوی ځین راکش کوي ول زوی ولې حلاله؟ دوی دې طرف ته کشوي او عبدالمطلب صاحب د ځان طرف ته هغه زوی راکشي. خو په دې کشمکش کې د عبدالله سر په چاړه باندې زخمي شو چې د پلار په لاس کې کومه چاړه وه د هغه څه دا زخم ور ورسېد. په دې سبب عبدالله ته عبدالله اشج هم ویل کیږي، ځکه اشج په عربي کې هغه چاته ویل کیږي چې سر یې زخمي وي. اوس نو قریش ورته ټینګ دي چې قسم دی که زوی حلال کړي او که تا دا کار وکړي دا به په عربو کې عادت او طریقه جوړه سي. د هر چا که لس زامن پیدا سو یو به حلالوي. هلته نو بیا چې یو زوی حلالېږي هلته په ژوند کې څه خوند او څه مزه پاتې کېږي. عبدالمطلب صاحب د زوی پر حلالولو ټینګ دی او قریش یې منع کوي. په آخر کې عبدالمطلب صاحب وویل چې نو چاره یې څه؟ نظر مې کړی دی بیا خو نظر پاتې شي، نو د دې یو حل به څنګه؟ دوی ورته وویل د کاهنانو څخه به پوښتنه وکړو. بیا یې هغه د بني سعد کاهن د ځان دپاره اختیار کړي چې پر هغه به فیصله کوو. د دې مشکل د حلولو دپاره د بني سعد و کاهن ته ورلل او دا وار هغه د بني سعد کاهن پر ځای و. دوی د کاهن څخه پوښتنه وکوله چې په دې مسله کې ته څه وایه؟ کاهن وویل ول په تاسې کې د یوه نفر د وژلو دیت چیش دی؟ دوی وویل ولس اوښان دي. کاهن وویل تاسې بیا غشي سره ګډ کړئ او پر یوه غشي د عبدالله نوم ولیکئ، پر بل غشي باندې لس اوښان ولیکئ. که د اوښانو غشی راووتی اوښان به حلال کړئ او که د عبدالله غشی راووتی بیا داسې وکوئ چې لس اوښان نور پر زیات کړئ. بیا غشي سره واچوئ، که هغه د شلو اوښانو طرف راووتی نو خو اوښان به حلال کړي او که د عبدالله خوا راووته بیا پر اوښانو باندې لس نور زیات کړي. تر هغو پورې د اوښان زیاتوي څو چې د اوښانو غشی راوځي او عبدالله د حلالېدلو څخه خلاصیږي. د دوی هم دغه فیصله خوښه سوه او بیرته مکې مکرمې ته رالل. بیا د کعبې شریفې کاهن ته ورلل چې د عبدالله او لس اوښانو په مابین کې غشی سره واچي. د غشو تر ګډېدلو او را ایستلو وروسته د عبدالله غشی راووتی. لس اوښان یې نور پر زیات کړل چې شل اوښان سو او یو عبدالله دی. بیا د عبدالله غشی راووتی. لس اوښان یې نور پر زیات کړل چې دیش سو، خو بیا هم د عبدالله غشی راووتی. دغسې لس اوښان پر زیاتوي خو په هره پلا کې د عبدالله غشی راوځي څو چې دغه د اوښانو شمیر وسلو ته ورسېدی. چې کله سلو ته ورسېدی اوس چې غشي سره ګډ کړل نو دا وار هغه د اوښانو غشی راووتی. یعنی اوښان باید چې حلال سي او عبدالله خلاص سي. خو عبدالمطلب صاحب ویل ول دا مې نه ده قبوله. بل وار یې بیا سره ګډ کړي. بیا یې غشي سره ګډ کړل بیا د اوښانو غشی راووتی. عبدالمطلب صاحب وویل ول یا درېیم وار یې بیا سره ګډ کړي. اوس غواړي چې په دې کار کې چم او حیله پاته نه سي بلکې خبره ښه تحقیقي معلومه سي. درېیم وار یې بیا غشي سره ګډ کړل. یو طرف ته عبدالله دی او بل طرف ته سل اوښان دي.
خو بیا د اوښانو غشی راووتی. عبدالمطلب صاحب هم د عبدالله په عوض او فدیه کې 100 اوښان حلال کړل او د هغو د غوښو د خوړلو څخه او د وړلو څخه هیڅ انسان یا هیڅ حیوان هم نه منع کوي. او رسول صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیث کې فرمایي انا ابن الذبیحین، یعنی زه د 2 حلال کړل سو زوی یم چې مقصد یو عبدالله دی یو اسماعیل علیه السلام دی او دوی دواړو ته الله جل جلاله نجات ورکړي. دا د عبدالله د حلالولو قصه وه، خو الله جل جلاله په دې طریقه سره خلاص کړي. د عبدالله ابن عبدالمطلب واده او د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک میلاد. اوس نو عبدالله ځوان دی او پلار یې غواړي چې واده وکړي، نو یوه د عزت او د شرف خاونده ښځه چې دا ښځه هم د عبدمناف ابن زهره ابن کلاب د اولادې څه وه، دا ښځه یې ور وغوښتله او د دې ښځې نوم آمینه بنت وهب وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره په نسب کې شریکه ده او د اسماعیل علیه السلام د اولادې څه ده، چې په دې ډول سره نو رسول صلی الله علیه وسلم د مور او پلار د طرفه د دواړو طرفو څخه د ډیر مشرف او معزز نسب خاوند دی. د رسول صلی الله علیه وسلم ماماګان په یثرب کې اوسېدل او امینه هم هلته اوسېده. عبدالمطلب صاحب هلته په یثرب کې د عبدالله واده ور وکړ او بیا مکې مکرمې ته راغلی. په دغه موده کې امینه حامله سوه او د دې تر حمل 2 میاشتې وروسته عبدالله صاحب وفات شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرف څخه یتیم شو. کله چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت وخت را نږدې سو، مور یې خوب ولیدی چې د دې یو ماشوم پیدا کیږي او د دغه ماشوم سره به یو نور او یو روښنایي وي او یو ځلا به وي ورسره، چې د مځکې ټول مخ به په دې نور او په رڼا باندې ډک سي او دغه نور تر شامه پورې رسیږي. او دا په دغه خوب کې وایي اعیذه بالله الواحد من شر كل حاسد، یعنی دلره په یو الله سره د هر حسد کوونکي څخه ساتنه غواړم. سره د دې چې دوی مشرکان ول، خو بیا هم دغسې خوب ولیدی چې پناه او ساتنه یوازې په الله سره غواړي. د پیل په کال او د پیل تر واقعي 50 ورځې وروسته د ربیع الاول د میاشتې پر 12مه، بلکې په راجح روایت د ربیع الاول د میاشتې پر 9مه د دوشنبې په ورځ محمد صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات رحمت للعالمین دنیا ته تشریف راوړی، چې دغه مبارکه ورځ د میلادي سنې 501 کالو د اپریل د میاشتې 20 یا 22 تاریخ. او دا چې موږ 20 یا 22 وایو، دا د هغه وخت په جنتریو کې فرق و. په یوه جنتري کې به تاریخ 20 و، په بل کې به 22. او د رسول صلی الله علیه وسلم د ولادت په وخت کې ډیر عجیب او د عادت څخه مخالف واقعات پیښ شول، چې اوس به د هغو واقعاتو څخه ځینې درته بیان سي. خو دا بیان په دې سبب نه دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم شرف او عظمت د دغو واقعو دی، بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم کمی علامې او کمی عجیب واقعات چې دلته په ولادت کې پیښ شوي دي، دا ټول د رسول صلی الله علیه وسلم د راتګ زیري او علامې دي او د ده پر لوړ شان باندې دلیل دی. د رسول صلی الله علیه وسلم د حضور شاعر چې هغه حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې د انصارو څخه دی، دغه حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما عمر 7 کاله و او په دغه ورځ چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړي، زه په مدینه منوره کې وم، د یهودو په منطقه کې وم. د یهودو یو راهب پر قلا باندې ختلی و او داسې نارې وهلې: ای یهودیانو، نن د احمد ستوری ښکاره سوی دی. هغه ستوری ښکاره سوی دی چې نه ښکارېږي مګر د احمد صلی الله علیه و آله وسلم په پیدا کېدلو باندې. یعنی یو ستوری دی چې تر هغو نه راخیږي تر څو چې خاتم الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا نسی، او هغه ستوری نن راختلی دی. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه دا شاهدی ادا کوي چې دغه خبر
په اورېدلو سره د ټول یهود او د یهودو ټوله علاقه خبره سوله او ده هم دغه خبر واورېدی. نو په دې باندې معلومه سوله چې حسان تر رسول صلی الله علیه وسلم 7 کاله مشر دی. د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک میلاد او د زیږېدلو زیری او بشارتو څخه یو دا دی. کله چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مور مبارکه حامله وه، دغه د حمل موده بې له دردو او بې له تکلیفو څخه وه. که څه هم تاسې معلومه ده چې حمل یا د ښځې دپاره حامله کېدل همیشه د تکلیفو او دردو سره وي، خو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مور د دغه دردو او څخه فارغه وه. د رسول صلی الله علیه وسلم د ولادت د عجایبو څخه یوه هم دا ده، کله چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم پیدا سو، پر دواړو لاسو یې تکه کړی و او پر دواړو لاسو باندې ځان تکیه کړی و او سر یې لوړ اسمان ته نیولی و، لکه اسمان ته چې ګوري. او بله عجبه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم مختون وزیږېدی، یعنی سنت کړل سوی و، او مسرور وزیږېدی، یعنی نو یې هم پرې سوی. زموږ د ماشومانو خو د مور څه چې وزیږېږي نو بیا یې نو ورپرېږي او هغه پاته حصه بیا څو ورځې وروسته ځینې ولویږي، خو رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دغو شیانو څخه فارغه پیدا سو. کله چې پر عبدالمطلب صاحب باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د ولادت زیری وسو، هغه ډیر په خوشحاله سو. کله چې بیا دا حالات هم ورته وویل سول چې مختون او مسرور زیږېدلی دی او پر خپلو لاسو یې تکیه کړې نو نور هم زیات خوشحاله سو او دا یې وویل چې والله دې زوی لرم یو درجه او مقام سته، څنګه په دغه عجبه طریقه باندې پیدا کیږي؟ دغه زوی مې بې څه نه دی او ډیر خوشحاله سو. او رسول صلی الله علیه وسلم په غیږ کې واخیستی، کعبې شریف ته دننه ورلی او هلته یې د رسول صلی الله علیه وسلم پر زیږېدلو د الله شکر ادا کړي. که څه هم تر دغه وخته پورې لا نوم نه دی پرېښول سوی، مګر بیا چې محمد صلی الله علیه وسلم نوم پر کښېښول سو، په دې کې هم یو سر او راز دی. هغه دا دی چې یو وخت عبدالمطلب صاحب شام ته په سفر تللی و. په دې سفر کې 3 نفره نور هم ملګري ول او هلته یې د یهودو د یو حبر سره ولیدل. حبر یو لوی عالم ته ویل کېږي. حبر پوښتنه ځینې وکوله چې تاسې د کوم ځای یاست؟ دوی ورته وویل چې موږ د مکې یو. حبر ورته وویل ستاسې په جزیرة العرب کې آخري نبي پیدا کېږي. قصه ډیره اوږده ده، خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځینې وکوله چې د دغه نبي نوم به څه شوي؟ هغه حبر ورته وویل چې نوم به محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. تر دغه دمخه په عربو کې د محمد نوم هیڅ چا نه و ایښی. که تاسې د عربو ټول تاریخ وګورئ، تر رسول صلی الله علیه وسلم دمخه د هیڅ چا نوم محمد نه دی تیر سوی. کله چې دغه 4 نفره چې یو یې عبدالمطلب دی او 3 ملګري دي بیرته د شامه څخه رالل، هر یوه دا قصد او اراده درلوده چې که زوی پیدا سو نوم به محمد ږدي. څنګه چې د عبدالمطلب صاحب عمر ډیر زیات او د اولاد امید نه و، نو د دا نیت وکړي که مې په زامنو کې د هر زوی بل زوی پیدا سو، یعنې زما لمسی پیدا سو، زه به نوم محمد پرېږدم. نو ځکه یې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم محمد صلی الله علیه وسلم کښېښود. او هغه 3 نفر چې د عبدالمطلب صاحب سره ملګري وو، هغه دا کسان: اول سلیمان ابن مشاجع، ده د خپل زوی نوم محمد کښېښود چې دا محمد د فرزدق شاعر نیکه دی. 2م نفر احیحب ابن حلاج، ده هم د خپل زوی نوم محمد کښېښود. 3م عمران ابن ربیعه چې ده هم د خپل زوی نوم محمد کښېښود. په ټولو عربو کې دغه 4 نفره د اول وار دپاره په محمد سره مسما سوي دي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د نامسیر او سبب و چې د ده نیکه عبدالمطلب ولې د ده نوم محمد کښېښود. نور هغه حوادث یا علامې چې د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وخت کې پیښ شوي وې، د هغو څه یوه دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ولادت په وخت کې د کسرا قصر او ماڼۍ ورېږدېدله او د کسرا د قصر څخه 14 برجې ونړېدل. همدارنګه د مجوسیانو اور مړ شو او دا در معلومه ده چې د آتش پرستانو
اور د همیش دپاره بلیږي، ځکه دوی عبادت کوي او خپل اور هیڅکله ومړ کېدو ته نه ورپرېږدي. خو د رسول صلی الله علیه وسلم د ولادت پر وخت دغه د مجوسیانو اور مړ شو. د کسرا په قصر کې یو کوچنی دریابچه وه چې بحیر ساوا ورته ویل کېدل. دغه بحیرې لاندې مځکه وچاودله او اوبه یې وچې سوې. کوچنی دریاب غوندې واله و، د دې اوبه ټولې وچې سوې. د دې واقعې څخه کسرا وبېرېدی چې دا څه کیسه ده، برجان مې هم ونړېدل او هیا اوبه هم وچې سوې. نو یې کاهنان او منجمین راوغوښتل. ځینې کاهنان او کوډګران د جن او پیرانانو سره تعلق او ارتباط لري. جن هم ځینې اخبار د اسمانه څخه اورېدل او بیا به یې دغه خبرونه کاهنانو ته د دې دپاره وړل چې خلک ګمراه کړي او په فتنو کې واچي. لکه دا خبرې ته چې په سورة جن کې الله عز وجل اشاره کړې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. الله جل جلاله د پیرانانو دغه خبره موږ ته بیانوي چې دوی به ویل چې موږ پخوا د اسمان و طرف ته پورته کېدلو، د اسمان و طرف ته چې به ورسېدلو هلته به د ناستې په ځایو کې کښېنستلو او خبرونه مو اورېدل. خو د رسول صلی الله علیه وسلم په بعثت سره پر پیرانانو دغه د غوږ نیولو او اورېدلو لار بنده شوه. نو کله چې کسرا د کاهنانو څخه پوښتنه وکوله چې دا څه کیسه ده، ځینو کاهنانو ورته وویل چې دغه واقعات د نبي د ولادت په سبب پیښه شوې ده. کسرا پوښتنه وکوله چې دغه 14 برجه ولې ونړېدل. کاهنانو وویل د دې مقصد دا دی چې د پارس حکومت به 14 باچهان نور هم تیریږي، بیا نو د پارس حکومت زایلیږي. کسرا وویل 14 باچهان به نور هم راځي، بیا به د کسرا پاچهي ختمیږي. دا ډیر اوږد وخت دی. نو د تر مرګ وروسته د پارس پر حکم باندې مقابله شروع شوه. په 4 کلو کې 10 باچهان رد او بدل شول چې دغه ټوله د پارس د حکم د زایلیدو علامه ده. د رسول صلی الله علیه وسلم نسب او کورنۍ. نو د رسول صلی الله علیه وسلم نسب یا شجره 3 حصې لري چې اوله حصه تر عدنان پورې رسیږي او پر دغه حصه د سیرت او د انصاب ټول علما اتفاق لري او هغه داسې ده: محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی، ابن هاشم چې اصلي نوم یې عمر دی، ابن عبد مناف چې اصلي نوم یې مغیره دی، ابن قصی چې اصلي نوم یې زید دی، ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فهر. او دغه فهر هغه څوک دی چې قریش لقب دی او د قریشو د قبیلې نسبت هم دته کیږي. بیا نو دغه فهر ابن مالک ابن نضر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مغدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. او د رسول صلی الله علیه وسلم د نسب 2مه حصه کم چې تر عدنان لوړه ده او بیا تر ابراهیم علیه السلام پورې رسیږي. په هغه کې اختلاف شته، څوک یې قبلوي او تاییدوي او څوک څه نه کې وایي او چپ پاتې. خو په دې کې شک نسته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی او د هغه نسب داسې دی: عدنان ابن اد ابن همیسع ابن سلامه ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن ابی ابن عوام ابن ناشد ابن حزاء ابن بلداس ابن يدلاق ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يسربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن إيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سماء ابن مزاء ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. د رسول صلی الله علیه وسلم د نسب 3مه حصه چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړه بیا تر آدم علیه السلام پورې رسیږي او دا هغه حصه ده چې بې له شکه ځینې غیر صحیح شیان پکښې داخل شوي دي او هغه داسې ده
ابراهیم ابن تاریح چې نوم یې عزر دی، ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن پالخ ابن عابر ابن شالخ ابن ارپخشد ابن سام ابن نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن اخنوخ، ویل کېږي چې دغه اخنوخ ادریس علیه السلام دی، ابن یرد ابن مهلائیل ابن قینان ابن آنوشا ابن شیس ابن آدم علیه السلام. د رسول صلی الله علیه وسلم رضاعت او پرورش. اوس به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیرودلو او د پرورش په باره کې څه معلومات درته بیان سي. هغه داسې کله چې به د قریشو نارینه اولاد پیدا سو، هغه به یې په مکه مکرمه کې نه لویوئ، او د دې کار دپاره څو سبب و. یو سبب دا و چې په مکه مکرمه کې د هره طرفه څخه خلک راتلل، او ځینې خلک به د ډېرې مودې دپاره په مکه مکرمه کې پاتې کېدل، لکه دغه کار چې اوس هم سته. د قریشو سره به دا خلکو راکړه درکړه کوله او راشه درشه او تعلقات به وو. نو کم هلکان چې به په مکه مکرمه کې لویدل، د هغو ژبه به د دغه ګډوډۍ او اختلاط په سبب سل په سل کې خالصه او فصیحه عربي نه وه. د هغه بیګانه خلکو د اخلاقو او د ژبې تر تاثیر به لاندې سول. نو د دې جهت قریشو دا ښه بلله چې دوی د خپل اولادونه تر مکې مکرمې د باندې لوی کړي، دا د دې دپاره چې ژبه یې پر فصیحه عربي واوړي. کله چې به دغه ماشومان د ژبې د زده کولو تر عمر تیر سول، بیرته بیا مکې مکرمې ته راوستل، ځکه بیا د دغو نورو بیګانه خلکو د ژبې تر تاثیر نه لاندې کېدل. او بل سبب دا و چې قریشو غوښتل چې د دوی اولادونه سخت سري د تکالیفو او مشکلاتو د تحمل او زغم او د سختیو او د تکالیفو سره عادت سي، ځکه د دوی په مخ کې جنګونه او سفرونه و. دوی نه غوښتل چې اولادونه یې په ښار کې نازک او پاسته لوی سي، ځکه کم کسان چې په ښارو کې لوی سي هغه نرم او پاسته او نازک طبیعته وي، د تکالیفو او مشکلاتو تحمل او زغم نسي کولی، نو سختی او تکالیف په صحرا کې وي. دا معلومه خبر ده چې د صحرا خلک سخت سري او متحمل وي، ډیر برداشت کوي. دریم سبب دا و چې مکه مکرمه ښار او دینی مرکز و، له هره ځایه څخه قسم قسم خلک ورته راتلل، او دغه خلکو د خپلو ځانو سره رنګارنګه مرضونه راوړل، مګر صحرا د مرضو څخه پاکه وه. که د اطرافو او صحرا خلک د ښار د خلکو سره مقایسه کو، په هغو کې مرض لږ او نادر پیدا کیږي. په دغو څو سببو سره د قریشو دا خوښه وه چې خپل اولادونه یې تر مکې مکرمې د باندې لوی سي. نو ځکه خپل کوچني کوچني اولادونه یې د صحرا خاصتا د بني سعد ودایګانو ته ورکول، چې هغو به صحرا ته بوتلل او هلته به یې لویول، او دغه هلکان به هلته اوسېدل. د صحرا خلکو بیا دغه د ښار کوچنیان د دې دپاره وړل چې خپل رزق یې پیدا کول، خو دایګانو چې به دا کوچنیان وړل پر دې کار باندې یو معلومه تنخواه او مزدوري نه غوښتله، او دا یې عیب بلی چې د شیدو قیامت اخلي. نو کم وخت چې به هغه ماشوم او کوچنی واخیستی، پر یو مبلغ او پر یو تنخواه باندې د دوی مشوره او اتفاق نه سر کېدی، خو بیا څه موده وروسته به د دې کوچني مور او پلار څه تحفې او سوغاتونه و دې دایګانو ته ورکول، او هغو به په دې باندې خپل ضروریات پوره کول. دغه د صحرا دایګان به څه موده ترمنځ مکې مکرمې ته راتلې، او هغه نوي پیدا سوي ماشومان به یې ورسره بیول. په دې وخت کې چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی، د بني سعد څخه دایګانې راغلي دي چې په مکه مکرمه کې نوي پیدا سوي کوچنیان ورسره بوځي. د دوی په جمله کې یو ښځه وه او یو دایي وه چې نوم یې حلیمه وه، او د میړه نوم یې حارث. د بني سعد قبیله ټول غریبان وو، خاصتا په دې کال کې چې بارانونه هم نه او وچکالي وه. په دوی کې بیا د حلیمه ډیره غریبه وه. حلیمې خپل کوچنی د تیرودلو زوی هم درلودی، او اوس په قریش کې ګرځي چې یو بل کوچنی هم پیدا کړي او د دغه خپل زوی سره تی ورکړي. خو حلیمه په خپله وایي چې د ډېرې لوږې او غریبۍ په سبب مې دونه شیدې نه درلودې چې د خپل زوی په موړ کړم، نو دا بل کوچنی به څنګه ورسره موړ کړم. مګر احتیاج او مسکنت دې کار ته مجبوره کړې وه. حلیمه چې د خپلې قبیلې څخه راتله، نو پر یو خرې باندې سپاره وه چې دغه خره هم ډیره ډنګره او ضعیفه وه. پر لارې به د ډیر زوع په سبب تر ټولې قافلې وروسته رهي وه. نورو ښځو به نارې پر وهلې چې حلیمې ژر څه و، حلیمې ژر څه، ودې ځنډولو. خو حلیمې چې به هر څه کوښښ وکړي، خره یې چابکه نه سوی کړلی. خیر په ډیر تکلیف سره یې ځان مکې مکرمې ته راورسوی. اوس د دایګانو ګرځېدل په مکه مکرمه کې
چې دوی پر یوه کور او پر بل کور ګرځي او ماشومان اخلي. خو هر